کم سړی چې ویني داسې ډېر صفا سوترې که نه د سړي دا سترګې یخې شي او سړی وایي چې زه ورسره بار بار میلاوېږم خوند ورکړي د هغه سره دا خبرې اترې ښه د چا زیله چې ورشي یعنې د یو بل خواله خو موږ ټول ځو راځو نو د یو نیم کس زی ته به ورشي کمرې ته ته په زړه کې پاټیم دا وایي چې دا مې اولنی پیر دی او دا مې اخرنی دی بیا نه راځه یعنې بعضو کسانو خواله چې ورشي او په طلایي کېناستي چې راپاڅېدي د طلایي دا مخ به سره راوچتي مسافري ده جي مسافري ده نو په بد حال ګرځه مسافري ده نو ستا بینونه دي ده نه ځي ولې په دې مسافرۍ کې ته د انسانانو سره ملاقاتونه نه کوې ولې په دې مسافرۍ کې ستا د چا سره غم ښادي نه ده ولې په دې مسافرۍ کې ته دا نه خوښوې چې ته د خلکو په نظر کې ښایسته ښکارې دا به صرف په کور کې وي ځان صفا ساتي او دا راته ووایم دا چې مسافرۍ کې بد حالي دا هلته هم بد حالي ځکه چې دا خوی نه بدلېږي او څوک چې صفایي سره عادت شوی زما دا خبرې لږې که سختي نو معافي راته کوئ او که څوک د صفایي سره عادت شوی نو هغه په مسافرۍ کې هم صفا سوترې هغه په کور کې هم صفا سوترې که نه خبره مې غلطه وه د یو نیم انسان کمرې ته به ورشي مسافر به وي ته به حیران شي چې ده چې دا کومه کمره صفا کړي کوم سیسټم د برابر کړی ته به ورته حیران شي لکه دا یاره بس وي چې دا مې داسې صفا کړي نه وي بیا مې زړه نه وي برابر دی اوس مسافر دی خو دې د صفایي سره عادت دی ورته پته دی چې په دې سړی ښایسته ښکاري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي دې ته غوږ کښېږده ګوره د هغه خوشبو ډېره خوښه وه او دا بدبو به انتهایي بدې شوه عایشه رضی الله عنها وایي په سنن د امام ابو داود کې دا روایت دی و یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چوغه راوړه چوغه چې هغه د مالوچو نه جوړه شوې وه او مالوچ پکې و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چوغه واچوه د مالوچو سره بیا په سړي باندې خوله راشي خوله نو چې خوله پرې راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه مالوچ بین ولګېده ځکه چې هلته هغه لمده شو نو یې راوایېغسته او داسې ګزار کړی بیا یې رانه کړي بیا یې رانه کړي ولې ځکه د مالوچو هغه بین پرې ولګېدو چې دا په ما باندې بین ولګېدو خو چې ما سره ملاوېږي په هغه هم دا بین لګېږي که نه داسې صفا سوتره انسان و زموږ مور پلار دی په هغه قربان ملګري چې ورپسې کله مدینه کې ګرځېدو چې شو نو په دې به معلومو چې به کومه لار به خوشبو ډېره وي په دې طرف تللی انتهایي مینو په خوشبو باندې انتهایي ځکه امام نسائی چې کوم روایت راوړی به یې کې دا دي وایي ستاسو په دې دنیا کې ګوره زما د خوشبو ډېره خوښه ده دې سره به سم طبیعت لګېدو عایشه رضی الله عنها وله په سر کې لګو په سر کې چې کله به دا سر منګز کو دا منځ کې چې لار وتېره په دې کې به ورته خوشبو لګوله او بیا د هغه د ملګرو دغه طریقه وه په هغې کې مشهور بعض پکې ډېر مشهور شوي لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي په لاسونو به یې هم خوشبو لګوله چې کور نه به وتو داسې په لاسونو وایي زه د خلکو سره میلاوېږم شاګردانو سره میلاوېږم نو چې زما د لاسونو نه هم خوشبو وځي دا مزه کوي او امام ابن القیم رحمه الله دا یو خبره کړې ده دا خوشبو نه ده خوشبو وایي دا د روح غذا ده د روح ورسره خوشحالېږي دی ناشنا خبره کړې ده لکه اوس ته په غم کې او په تا باندې خوشبو ولګېده کیدای شي ته اوس تجربه کړې مې لږ د سړي د دې غم نه دا پام بدل شي دا خوشبو د سړي د خوند ورکوي دا نفس دا روح ته مزه اړي که نه مزه ته اړي که نه اړي اړي او چې هغه بل طرف ته د هغې نه مزه اړي اکه خوشحالی طبیعت به دله خراب کړي چې دا څه جاښه ده اوس دې ته الله مونږ خلاص کړي سبحان الله سړی بې ښایسته ښکاري په دې خوشبو سره